پاکستان اوسنی حکومت اسلامي امارات طالبانو ملا صاحبانو کم حالت چې په بنگلادیش کې راغی ولس را پاسېدو او د بنگلادیش حکومت بدل کو او صدر اعظم یې وتښتېدو په خدای کې نو که چې دغه شانې حالت تاسو سره راتلی شي د کم حکومتونو سره کم مملکتونو کې چې د ولس د نظام سره نه ولاړ که نه هغه نظام سر خوري او د منځه دي د ولس مثال د دې ونې د ډډ دی دا بنیاد دی دا بنیاد که په دې چې د چینجی ولګېدو سه مهربانه دا ونه راړي چپه کېږي سه مهربانه د منځه ځي هغه نظام ختمېږي ستاسې مثال د حکومت کې د وزیرانو یا د رئیسانو د دې ونې د دې خمبو دی د دې پاڼو دی بیا به لاندې پراته سي او دا نظام به دار ستلي ګورئ باید موږ او تاسې اصلاح شو او دا خبر یوازې دلته نه دا په یو وزارت کې تاسو ته په کابل کې وکړي چې د ولس غوښتنو ته ګوره تاسې رجوع وکړئ چې د ولس څه شی غواړي باید تاسې هغه وکړئ زه تاسې یو خبره کوم ګورئ دا غلطیانې خلقیانو وکړي چې کله د ثور کودتا وشوه 1,00,000 خلقیانو په افغانستان کې او د 1,00,000 خلقیانو دا غوښته چې د خپل کم منشور چې د خپل کمې دغه چې دي سه مهربان هغه په خلکو باندې په دې افغانانو په میلیونونو افغانانو باندې ومني د افغانستان ملي بیرغ یې راښکته کو فرمانونه جاري کول څه شو ولس ورسره نه و د منځه لاړو همدغه شان د کار ګوره مجاهدینو وکړو چې کوم مجاهدینو هغه ویل چې سه مهربانه مینځر ما ټوله ما جهاد کړی د افغانستان کې چې زه څه کوم هغه به کوم سه مهربانه خو جهاد کړی سه مهربانه د هر څه زما دي چې چېرته به وروره مجاهد و خپله وروره مجاهدین راوسته حکومت کې بیا داخلول او وروره 14 حکومت یې په کابل کې جوړ کړي او همداسې په دې تېر جمهوریت کې هغه اشخاصو چې د بون په کنفرانس کې امریکي او د امریکي بادارانو دلته مقرر کړ تاسو وکتل چې د ولس نه نو یو څو اشخاصو دلته ګوره 20 کاله چې ټوله نړۍ موږ سره وه خو ونه چلېده سر یې وخوړو ګوره خپله کرزی صاحب د دې اعتراف کوي چې موږ طالبانو سره زیاتې وکړو موږ افغانانو سره زیاتې وکړو موږ حکومت کې ورته حصه ورنه کړو خپله اشرف غني صاحب انټرویو پرته ده دغه شان دي اوس تاسې چې راغسي تاسې ته دا خبره کوو چې د خدای په لحاظ باندې ګورئ دغه بنګلادیش کې چې کوم حکومت د منځه لاړو د دې پلار چې و هغه څه مهربانه د دې تنظیم والا دا خبره کوله چې موږ پاکستان نه ازادي اخیستې 13 لکه بنګالیان پای کې شهیدان شوي او دا منځرما ټوله زما موږ ته څه کوو هغه به کوو مګر ولس ورپسې راپاسېدو پیغمبر ورته ویل چې تا که جهاد کړی که تا ازادي هغسې د الله د رضا لپاره دې کړي دلته په دې حکومت باندې ته ټېکه نه شي وهلی چې ته څه دې خوښ هغه ته کړي نو زه اوس تاسې ته هم دا ویم چې د افغانستان دغه د ولس غوښتنو ته باید تاسې مثبت جواب ویوئ ګورئ د ګوتو په شمار شیونه یې تاسې باید دا ومنئ د ولس زه درته وایم مکتب موږ ټول افغانان غواړو ولې نه منئ د مکتب مسله د جنکو د مکتب مسله یا زموږ د لورګانو د مکتب مسله په میلیونها افغانان تاسو ته ستړي شو مکتب نن دی او سبا دی سه مهربانه د ملي بیرغ مسله ده دا خو په 8 میلیونه افغانان په خارج کې دی دنه غواړي په داخل د افغانستان کې 40 یا 15 میلیونه انسانان ژوند کې هغه دنه تقریبا ټول دنه ملي بیرغ غواړي مکتب دنه غواړي قانون اساسي دنه غواړي لوی جرګه دنه غواړي ولې تاسو دا په زور باندې خپل حکومت ته شکست ورکوي ګورئ که نن ستاسې په مقابل کې ورزله تاسو وایي دشمن به دې وخندي او دوست به دې وجړئ که نن ستاسې په مقابل کې 10,000 مسلح خلک پیدا شو 10,000 مسلح خلک او یو ډرون تیاروي ستاسې د حکومت به ټینګ شي همدغه ولس ته که تاسې غاړه ورنه کړئ ولس راجوخ نه کړي او د ولس غوښتنو ته صحیح مثبت جواب ونه وي همدغه ولس به د هغه اشخاصو سره ودرېږي چې کوم اشخاص ستاسې په خلاف باندې مسلح راوچتېږي او ستاسې حکومت ختموي کور به ورته ورکوي حجره به ورته ورکوي لاره به ورته ښیي ډوډۍ به پرې خوري کومک به ورسره کوي ځکه تا به د ځانه شړلې تا به مجبور کړی چې تا هغې ته لاړئ لکه څنګه چې دا 20 کاله تاسې ورسې مهربانه په غرونو کې وئ د دې جمهوریت د لاسه د امریکایانو د لاسه خلک تنګ اوسئ مهربانه خپله دغه ولس تاسې سره ولاړو تاسې ته قرباني درکوله نو د خدای په لحاظ باندې دغه حالاتو ته حالات مه بیاوئ چې بیا بله ورځ څنګه چې په بنګلادیش کې وشو څنګه چې په سریلانکا کې وشو ګورئ دشمنان د نګر چاپېر را چاپېر دي د ولس دغه مثبت جواب ورکوي ګورئ اختر هم په غلطه ورځ باندې وکړو غټ اختر ګورئ د وزیر ګیلمن ګوره د حماس د لیډر جنازه غیبي وکړه د وزیر ګیلمن هم نه پرېښوده د امام صاحب یو ځکې راغلي او بل ځکې بیا نه دي راغلي نو دغې ته باید تاسې مثبت جواب وي الله دې وکړي چې زما پیغام در ورسېږي او تاسې وخیر شئ او دغه د ولس دغه غوښتنو ته تاسې مثبت جواب وي او دغه غوښتنې چې دي د الله تعالی موږ ته دا حق راکړی دی چې د دې پوښتنه تاسې نه وکړو دا د جنکو مکتبونه او نور مسایل